السلام علیکم قدرمنو دوستانو د خان کلیک ټولو مینوالو ته په یو نوی ویډیو کې هرکلی وایم. لکه څنګه چې ټولو دوستانو ته معلومه ده چې زموږ په خان کلیک چینل کې دا کوشش وي چې په داسې ټاپکونو باندې خبرې وکړو او ویډیوګانې جوړې کړو کوم چې ستاسو د روزمره ژوند سره تعلق لري. نو زموږ د نن ورځې ویډیو هم د همدغه سلسلې یوه کړۍ ده چې په دې کې به موږ تاسو ته دا وایو چې 4 داسې کارونه چې هیڅکله په هیره باندې هم مه کوئ چې په ظاهره باندې خو دغه کارونه سم ښکاریږي خو دا ستاسو لپاره ستاسو د ژوند د اخیستو سبب کیدی شي. د دغه 4 شیانو د معلوماتو درکولو نه مخکې تاسو نه یوه هیله لرم که تر اوسه پورې مو زموږ چینل خان کلیک نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او د خان کلیک سبسکرایبر جوړ شئ چې زموږ د هرې راتلونکي ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي او تاسو د معلوماتو نه ګټه واخلئ. دوستانو د دې 4 شیانو په لیست کې چې وړومبنی کوم څیز راځي هغه دا دی چې په سوځیدونکي سویچ بورډ یا بل د بجلی سیز باندې اوبه اړول په هغه دوران کې چې په هغې باندې اور لګېدلی وي. دوستانو زموږ په خلکو کې دا سوچ عام دی چې په هر سیز باندې اور ولګېږي نو باید په هغې باندې اوبه واچول شي او په اوبو سره د هغې د وژلو کوشش کوي او فکر کوي چې دا به په اوبو سره مړ شي. دوستانو تر یو حده پورې دا خبره سمه هم ده چې اوبو سره اور مړ کېږي خو دا خبره هر ځای سمه هم نشي کېدی. ممکنه ده چې په یو څیز باندې اور لګېدلی وي او ته په هغې باندې اوبه واچوې او هغه ستا لپاره ستا د ژوند د اخیستو سبب جوړ شي او خصوصا په هغه وخت کې کله چې دا اور په بجلی لرونکو شیانو باندې لګېدلی وي یعنې د بجلی سویچ بورډ یا د بجلی ترانسفارمر یا د بجلی مین تارونه او یا د بجلی په نورو وړو تارونو باندې دا اور لګېدلی وي. په داسې دوران کې د ټولو نه مخکې دا کول پکار دي چې اول باید د بجلی لوی لین کټ کړی شي خو په یاد ولرئ چې بجلی لرونکو شیانو باندې کوم وخت کې اور لګېدلی وي او په هغې کې بجلی هم وي او تاسو په هغې باندې د اوبو ورچولو غلطي وکئ نو اوبه د بجلی د یو ښه کنډکټر لرلو په وجه باندې تاسو ته هم د بجلی شارټ یعنی کرنټ درکولی شي او ممکنه ده چې تاسو خپل ژوند له لاسه ورکئ ځکه چې د بجلی دغه جټکې دومره خطرناکې وي چې په یو څو ثانیو یعنی سکندونو کې ستاسو روح ستاسو د جسم نه پرواز کولی شي. د ماهرینو له مخې چې وایي چې د بجلی په تارونو کې یا ترانسفارمر یا سویچ بورډ وغیره کې چې کله اور ولګېږي نو د ټولو نه ښه طریقه دا ده چې په هغې باندې خاوره یا شګه واچول شي او یا په هغې باندې یو غټ څه څیز وروغورځول شي چې د دغه په وجه په اور باندې د اکسیجن سپلای بند شي او اور مړ شي. قدرمنو دوستانو دا د اور د وژلو په اړه معلومات. په دې لیست کې چې دویم کوم څیز دی هغه د موبایل استعمال دی یعنی کله چې موږ ویده کیږو او د شپې موبایل خپل سر ته ږدو نو دا څومره خطرناک ثابتېدلی شي. قدرمنو دوستانو که موږ وګورو نو یو وخت کې موبایل د عیاشۍ یو ذریعه وه خو نن سبا د هر انسان ضرورت جوړ شوی دی او موږ په صحیح طریقه سره د دې عادت کوونکي جوړ شوي یو. د هلکانو ځوانانو بوډاګانو واده کړو او د ماشومانو د هر چا اوس دا روټین جوړ شوی دی چې د ویده کېدو نه وړاندې او د خوب نه راپاڅېدو سره سمدست په خپل موبایل کې ګوتې وهو او هغه چک کوو. خو موږ تاسو نن د خان کلیک چینل په توسط سره خبرو چې داسې کول ستاسو لپاره ډیر زیات خطرناک ثابتېدلی شي او د دې د ټولو نه لوی وجه د موبایل فون د سکرین نه وتونکي ریز او شعاګانې دي. میډیکل ساینس دا ثابته کړې ده چې د موبایل د سکرین نه وتونکي شعاګانې او رڼاګانې نه صرف دا چې ستاسو د سترګو نظر خرابوي بلکې دې سره سره ستاسو په دماغو باندې هم بد اثر کوي او تر دې حده پورې دا ستاسو په ذهن باندې بد اثر کوي چې تاسو ته صحیح خوب هم نشي درتلی. د دې نه علاوه چې کله تاسو خپلې خوا سره موبایل ږدئ او ویده کیږئ نو د دې نه وتونکي شعاګانو سره ستاسو ذهن بې ارامه وي او هیڅکله هم تاسو په صحیح طریقې سره خوب نشئ کولی بلکې که تاسو ویده هم یې خو ستاسو مازغه به ویښ وي او ستاسو ستوماني به په دې سره نه وځي. کله چې دا معامله ډیره شي نو تاسو د ډیر سټریس یعنی ډپریشن او ټینشن او د انسومیا په شانتي په مرضونو کې مبتلا کیدی شي. بعضې خلک داسې هم کوي چې موبایل په چارج باندې لګوي او خپل خوا سره یږدي او ویده کیږي نو په داسې کولو سره هم ممکن تاسو خپل ژوند له لاسه ورکئ ځکه چې د بیټرۍ د فول کېدو سره د چاودلو خطره هم وي چې په ډیری ځایونو کې داسې شوي هم دي او تاسو په همدغه خوب کې د اور لګېدلو ښکار کیدی شي او همدغسې ستاسو روح پرواز کولی شي او تاسو وژل کیدی شي. قدرمنو دوستانو همدغسې دریم کار چې تاسو په روزمره ژوند کې ځانونه ترې ساتلی شئ هغه دی د پلاستیک استعمال. اوس یو روټین عام شوی دی او بلکې ټولو خلکو ته پته او معلومات هم دي چې پلاستیک ډیر زیات خطرناک څیز دی. ممکن چې د پلاستیک خپل استعمال دومره خطرناک نه وي خو په دې کې چې کوم کیمیکل او مواد استعمالیږي چې په هغې سره دا پلاستیک کلکیږي هغه ډیر زیات خطرناک وي
او بیا همدغه پلاستیکي شیانو کې چې مونږ کله شیان ږدو په فریج کې ږدو او یا په هغې کې خوراک کوو نو په دې سره حالات نور هم خرابېدلی شي. دا کار کولی شي چې تاسو د کینسر په شانتې په خطرناک مرضونو باندې اخته کړي. خو ماهرین دا هم وایي چې د هر یو پلاستیکي لوښي استعمال زیات تر 6 میاشتو پورې وکړئ او د دې نه زیات یې مه کوئ او د هغې نه وروسته هغه ډسپوز کوئ، یعنی ویې غورځوئ. او همدغسې هیڅکله هم په پلاستیکي لوښي کې تلکاري یا نور د خوراک شیان په فریج کې مه ږدئ چې هغه پکې تر ډیره پراته وي، ځکه دا هم کولی شي تاسو په همدغسې بدترینو مرضونو باندې اخته کړي. قدرمنو دوستانو، په دې لیست کې چې کوم 4م څیز دی هغه په تشناب کې په کموډ باندې ډیر زیات کیناستل. نن سبا په هر ځای کې دا رواج ډیر شوی دی چې په سهار کې هر څوک چې تشناب ته لاړ شي او په کموډ باندې کینی نو تر ډیره حده پورې د موبایل یا د اخبار استعمال کوي او هغه ګوري. د تازه تحقیقاتو له مخې دا خبره مخې ته راغلې ده چې کوم انسان په تشناب کې یعنی لیټرین کې د کموډ په سیټ باندې د 10 منټو نه زیات وخت کینی هغه ته د مختلف قسم بیماریانو سره سره د بواسیر خطر هم پیدا کېدلی شي، ځکه چې یو انسان تر کومه حده پورې د لیټرین د کموډ په سیټ باندې کینی نو همغومره د پخپو باندې او په نورو اندامونو باندې زور راځي او د همدغه وجې نه زیات وخت د کموډ په سیټ باندې کیناستلو سره د کونډو دردونه، بواسیر، قبض او دغسې نورې بیماریانې پیدا کېدلی شي. قدرمنو دوستانو، دا هغه 4 کارونه چې تاسو یې په هیره باندې هم په خپله زندګۍ کې هیڅکله مه کوئ. امید لرم چې د خان کلیک دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل نه خپلو ملګرو سره شریکه کړئ او په آینده کې همدغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو کتلو لپاره در سره زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ همدغسې راتلونکي معلوماتي او ښایسته ویډیوګانې تاسو ته ضرور رسیږي او تاسو ترېنه ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. د خپل ځان او د خپلو ملګرو ډیر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.